تر کتابو د زاریدم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ولی بعضی مسلمانان ډیر زیات بی عزت سی او وشرمیږي. ایا غواړئ چې بې پردي او بې عزته نشي؟ راځئ چې د بې عزتۍ اسباب د نبي علیه الصلاة وسلام د حدیثو په رڼا کې وګورو. بعضې مسلمانان ډېر زیات شرمنده سي، رسوا سي. د دې دپاره څه اسباب؟ رسول الله مبارک فرمایي چا چې یو مسلمان پرده وساتله، یو مسلمان په یو ګناه باندې گرفتار، یو مسلمان په یو عذاب کې و، په یو تکلیف کې و، په یو ناروا او په ناحقه کار باندې ګیر شي، تا پرده پې واچوله د اصلاح په نیت باندې، ستره الله فی الدنیا والآخره. دغه پرده اچونکی به الله په دنیا کې وساتي، عزتمند کی، پرده به پې واچي، او په آخرت کې هم الله رب العالمین پرده پې واچي. دا څه نن سبا د میډیا زمانه ده، سوشل میډیا ډیره زیاته ده. یو مسلمان د بل مسلمان سره په یو وړه خبره باندې په جنگ شي، یو مسلمان د بل ورور سره، خپلوانو سره، اقاربو سره په یوه خبره باندې خفګان راشي، دښمني راشي، نو دی بیا کوشش کوي چې هغه رسوا کړي، ذلیله کړي، بې عزته کړي. ای مسلمانه، ته چې دا کوشش کوي چې بل مسلمان خوارزار ذلیله کړي، ته چې دا کوشش کوي چې بل مسلمان یا خپل دښمن، خپل مخاطب او خپل مقابله بې عزته کې، پام کوه، په حقیقت کې ته خپل ځان بې عزته کوې. د نبي علیه الصلاة وسلام حدیث ته من ستر علی مسلم ستره الله فی الدنیا والآخره. چا چې په یو مسلمان باندې پرده واچوله، الله رب العالمین به په دنیا کې هم پرده پې واچي، په آخرت کې هم پرده پې واچوي. نو دی بل مسلمان بی عزت کول په حقیقت کې ځان بی عزت کول دی، بل مسلمان رسوا کول حقیقت کې ځان رسوا کول دی. دا چې بعضې انسانان لن سوچوي نفي کار واخلي او په جذباتو کې راشي، غصه کې راشي چې بس زه به تا شرمنده کوم، زه به تا رسوا کومه، حالن کې دی ځان رسوا کوي. یو بل حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي، نا حدیث ته مسلمانانو ډېر ناشنا حدیث ته، من ستر عورت اخیه ستر الله عورته یوم القیامه. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چا چې د خپل مسلمان ورور پرده پټه کړله، چا چې د خپل مسلمان ورور عزت وکړو، رسوا یې نه کړ، الله رب العالمین به دی د قیامت په ورځ نه رسوا کوي، الله رب العالمین به دی د قیامت په ورځ باندې پرده پې واچي. او بیا فرمای ومن کشف عورت اخیه المسلم کشف الله عورته حتی یفضحه بها فی بیته. چا چې د یو مسلمان بېعزتي وکړله، چا چې د یو مسلمان عیب ښکاره کړ، چا چې د یو مسلمان رسوا کړ، الله رب العالمین به دی کشف الله عورته، الله به د ده پردې رسوا کړي، الله به دی بې عزته کړي، حتی یفضحه بها فی بیته. رسول الله سلام وایي د دغه بدلې د وجې نه، د دې عمل د وجې نه چې تا د بل مسلمان بېعزتي وکړله، د دې عمل د وجې نه چې تا د بل مسلمان عیب میډیا ته خور کړو، د دې عمل د وجې نه چې تا بل مسلمان رسوا او ذلیله کړو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دغه سړی به د دې عمل د وجې نه په خپل کور کې بېعزته کېږي. نو ای مسلمان وروره، د بل بېعزته کول په حقیقت کې ځان بېعزته کول دي. که ته غواړې چې په امن کې وي، عزت دې محفوظ وي، اهل و عیال عزت دې محفوظ وي، نو د بل د مسلمان بېعزتي ته لاس مه اچوه. دا د پیغمبر علیه الصلاة وسلام قول ده، د ټولو مسلمانانو په دې باندې عقیده ده، هغه صادق الامین ده. داسې مختلف احادیث راغلي دي. نو د حدیثو د کتابونو نه دا معلومیږي چې څوک بل مسلمان بې عزته کوي، حقیقت کې ده، یا که نن د بل مسلمان بې عزته کړو، نو مسلمانه سبا د تا نمبر ده، الله به د دې عذاب سزا خامخا درکوي.
نو ډېر کله ته مسلمانان یو بل سره خفګان پیدا شي، یو بل سره دشمنی پیدا شي، یو بل سره ضد پیدا شي، یو بل سره حسد پیدا شي، نو بیا کوشش کوي دغو عیبونه میډیا ته خپاره کړي، هغه په شرمو وشرموي. نه وروره مسلمانه وروره، بل چې ته داسې سوچ وکړه چې سبا به دغه عمل تا سره هم کېږي. دا د پیغمبر علیه الصلاة وسلام قول ده. الله رب العالمین دې مونږ ټولو مسلمانانو ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد. زد پکلی تیری دم